افغاني قوت کمزوري سو. دا موجوده پنجابی چې د هندوستان برخه وو، په هندوستان کې په سلګونو نور قومونه ورسره وو. موږ افغانان دومره زورور وو چې په ټوله هندوستان د احمدشاه بابا په رهبري کې موږ باچایي کړې ده. څه وجه ده چې نن د هغه هندوستان سره بیل سوی یو قوم چې اوس پاکستان یې جوړ کړی دی، د تیرو 45 کلونو څخه د افغان نسل وژنه روانه کړې ده او افغانستان بربادوي. د نړۍ په درو قومو کې قوم یو چې په تاریخ کې کله هم غلام نه پاتې شوی. 1619 بیا تر 2000 پورې دلته افغانان دي. زموږ د وطن فاینست جنریشن تر ټولو ایجوکیټډ او بشوره طبقه دلته امریکا ته راغلې ده. موږ یو نسل ورکول لګیا یو، ورځ تر بلې زموږ ژبه ورکیږي، زموږ کلتور له منځه ځي، زموږ افغانیت ورکیږي، زموږ ملي احساس او افغاني شعور کمزوري کیږي. دا زموږ د هر افغان ملي مسؤلیت دی چې دغه افغانیت، افغان کلتور، افغان آیډنټیټي دلته په امریکا کې ژوندۍ وساتو. چې په تیرو 50 کلونو کې کوم علم راغلی وو، کوم شعور راغلی وو، کومه پوهنه راغلی وه، دا زموږ د وطن راوتلې ده. په نتیجه کې په وطن کې تورې تیارې دي. نن په دې وطن کې چې زما د وطن د خلکو په ذهنونو کې چې کوم علم راوتلی دی، د دې وطن د مصروفیتونو او د مجبوریتونو له وجې د دې ولرو بر افغان وطن ته ډېره ګټه نه رسیږي. دا افغان ملي شعور، افغان ملي پوهنه برته د خپل افغان وطن د پرمختګونو د سمسورتیا سره د پیوست کولو دپاره دا زموږ ستاسو د ټولو ملي مسؤلیت دی چې دا خپله پوهنه د افغان وطن په پرمختګ کې په ګټه باندې راولو. زموږ وروستی پر پوهنه او پر صلاحیتونو باندې تر ټولو اولنی حق د افغان وطن دی. او اخرنی ادب قدرمنو ملګرو، زموږ سره چې په وطن کې کوم ظلمونه روان دي دا موږ نړیوالو ته رسو. هر ظلم 3 میلیونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړی دی، په لکونو کورونه نړول سوي دي، په لکونو افغانان دغه وخت بې درکه دي، زموږ خوندې او مندې بې عزته سوي دي. دا به یونایټډ نیشن ته رسو، دا به د امریکا در سینټ او در کانګرس رسو، دا به نړیوال هیومن رایټس ارګنایزیشنز ته رسو، دا به نړیوالي کمیونټي ته رسو. د دې ګټه دا وي قدرمنو ملګرو، کله چې ستا پر قوم کوم وحشتونه روان وي چې ته ملتونه خبر کې، بیا ملت ستا سره دریږي، تا حمایه کوي، ستا په ننګ کې دریږي، ستا سره غږونه پورته کوي. روښانه راتلونکی د هغه ملتونو په برخه کوم څوک چې نن تیاری ورته وکړي. کوم ملتونه چې د سبا دپاره تیاری نه کوي، د هغو ملتونو راتلونکي توره تیاره وي. نړیوال قوتونه چې زموږ و وطن ته راځي، زموږ د پرمختګونو دپاره نه راځي. نړیوال سیاستونه ډېر وحشي او جابر سیاستونه دي. هغه خپل د ګټې دپاره که په میلیونونو افغانان پکې وژل کیږي، که ټول افغان وطن نړیږي، دوی یې نړوي چې خپلې ملي ګټې پر مخ باندې بوځي. د افغان وطن جوړښت او خپلواکي دا یوازې په افغاني قوت باندې موږ ترلاسه کولی سو. کله کله ملګري دا وایي چې زموږ په ملي مبارزې به وطن ته ګټه نسي ملاوه. ملګرو، تاسو خبر یاست چې موږ څومره زورور یو. موږ افغانان د نړۍ په درو قومو کې قوم یو چې په تاریخ کې کله هم غلام نه پاتې شوی. د دنیا ډیر زورور قومونه زموږ وطن ته راغلي دي چې موږ غلامان کې، هغو په افغان وطن کې خپل سر خوړلی دی. زموږ افغانیت دومره زورور دی چې په افغاني طاقت د نړۍ یو ډیر زورور چنګیز خان ته موږ شکست ورکړی دی. زموږ افغانیت دومره زورور دی چې په افغاني طاقت موږ و مغولو ته شکستونه ورکړي دي، و ایرانیانو ته شکستونه ورکړي دي، و عربیانو ته شکستونه ورکړي دي، او وسیقانو ته شکستونه ورکړي دي. زموږ افغانیت دومره زورور دی چې بریټیش په یو ډېره لویه نړۍ باچایي وه، 3 واره هم دغه بریټیش په افغانستان کې د افغانستان په غرونو او په مځکو کې سر خوړلی دی او شکستونه یې خوړلی دي.
دا موجوده پنجابی چې د هندوستان برخه وو، په هندوستان کې په سلګونو نور قومونه ورسره وو. موږ افغانان دومره زورور وو چې په ټوله هندوستان د احمدشاه بابا په رهبري کې موږ باچایي کړې ده. څه وجه ده چې نن د هغه هندوستان سره بیل سوی یو قوم چې اوس په پاکستان یې جوړ کړی دی، د تیرو 45 کلونو څخه د افغان نسل وژنه روانه کړې ده او افغانستان بربادوي. قدرمنو ملګرو، زموږ ملي شعور کم سوی دی، زموږ د لرو بر افغانانو شریکه مبارزه کمزورې سوې ده. موږ د ډیورن لاین پر نامه باندې نیمه ولس تقسیم دی، موږ د سمتونو د قبیلو پر نامه تقسیم یو. افغاني قوت کمزوري سو چې موږ یوازې افغانانو بیا د نړۍ لوی لوی قوتونو ته موږ شکست ورکړی دی، او چې زموږ افغان ملي قوت تقسیم سو، بیا د پخواني هندوستان یو قوم پنجابی زموږ په وطن کې لوبې روانې کړې دي. د دې ټولو ستونزو حل قدرمنو ملګرو په ملي افغاني مبارزه کې دی. د نړۍ په زرګونو یا په سلګونو قومونو چې خپلواکیان یې اخیستې دي، چې ګزار سوي دي، برق ته راپورته سوي دي، یوازې او یوازې د ملي مبارزې له لارې له غلامۍ خلاص کړی دی، ځان او برق ته راپورته سوي دي. زموږ څه هم دا یوازنۍ لاره ده. راځئ چې د پی ټي ایم تر چتر لاندې ټول افغانان په ننګ افغاني سره منظمه کړو. د پی ټي ایم یوازنۍ نظریه افغانیت دی، افغان ملي شعور دی، افغاني ننګ دی، د لرو بر افغانانو پیوستون دی، د لرو بر افغانانو اتحاد دی، او 100 میلیونه افغانان د افغانیت په ننګ باندې درول دي. هغه افغان تقدیر چې نن زموږ څخه پنجابي په لاس کې اخیستی دی او زموږ په وطن کې تورې تیارې جوړې کړې دي، دا موږ خپل په لاس کې اخیستی سو. دا چې زموږ په وطن کې کومه نسل وژنه او تورې تیارې دي، دا در افغانانو در طاقت زوروري نه دي. ستونزه دا ده چې موږ سره تقسیم یو، ملي انسجام نسته، ملي مبارزه نسته او جرګې نسته. موږ د ټولو لرو بر افغانانو سره دا خواست کوو چې راځئ پی ټي ایم د افغان وطن د ننګونو د استقلال او د خپلواکۍ غورځنګ دی. په دې غورځنګ کې افغاني قوت سره رايوځای کو او د وطن د خپلواکۍ دپاره استعمال کو او د پنجاب دغه د نسل وژنې پالیسیانو ته په افغان وطن کې شکستونه ورکو.